السلام علیکم ورحمت الله. دوستان تاسو خو زما په لاس کې دا پایپ وینئ او اوبه هم وینئ. دا هغه سپیره خړه دښته وه چې د ورځې به پکې انسان ویرېده، خو اوس لله الحمد په دې دښته کې زموږ او ستاسو په هڅه او کوشش باندې اوبه هم را پیدا شوې. تقریبا تاسو ووینئ نیالګي هم هغه دی زرغون شوي دي. انار به هلته نږدې درته وښیم چې انار دومره انار نیول شوي دي. الحمدلله دې وطن لپاره به انشاءالله چې تر څو زموږ په وس او توان کې سي دا به کوو. نه تنها دا زموږ مسؤلیت دی، موږ ستاسو ټول مسؤلیت دی. دا خړې دښتې به انشاءالله دا به زرغونوو. دې لپاره به ملا تړو، دې لپاره به مټې را بډ وهو تر څو پورې دا وطن لپاره یو څه وکړو، تر څو پورې وطن مو د سیالانو سره سیال شي. دا هغه ځمکه ده چې قمر بنسټ اخیستې ده په لغمان کې، او انشاءالله په نورو ولایتو کې به هم داسې دښتې موږ آبادوو.